موږ ته اکثره وخت په یو انلاین والټ کې پیسې ساتو. آیا کله مو فکر کړی دی چې په کوم والټ کې زه پیسې ساتم دغه کنټرول له ما سره ده او که یا هم زما د پیسو کنټرول د بل چا په لاس کې دی؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه دا چې په کوم والټ کې زه پیسې ساتم د زما لپاره څومره خوندي دي؟ په دغه ویډیو کې به تاسو دغه او ورته ډېرې نورې مهمه پوښتنې ځواب شي. همدارنګه به تاسو د والټونو پیژندنې اړوند هم ډېر مهم معلومات ترلاسه کړئ. او په دغه ویډیو کې زموږ مین هدف د Afgcoin Wallet د کوم چې نوی راغلی دی او اکثر افغانان نه پوهېږي چې دغه والټ زموږ لپاره څومره باوري دی. آیا موږ کولی شو په دغه کې خپلې پیسې وساتو یا نه؟ نو د ویډیو پیل کېدو نه مخکې یو مهمه یادونه هغه ده چې دغه ویډیو هیڅ کوم ځانګړی پروموشن نه دی او نه هم په دغه ویډیو کې موږ د چا طرفداري کوو. دغه ویډیو کې موږ بې طرفه تحلیل کوو هر څه چې د موږ په حقیقت سره وایو ځکه په حقیقت سترګې نشو پټولی. کله چې موږ تاسو په انلاین نړۍ کې په ځینو کریپټو کرنسي والټونو یا هم ځینو نورو والټونو کې خپلې پیسې ساتو، په دوی کې ځینې داسې والټونه دي چې مکمل کنټرول یې زموږ تاسو په لاس کې وي، یعنې ډیسنټرلایز وي. په دې معنی چې زموږ پیسې د هیڅ کومې ادارې یا شرکت تر کنټرول لاندې نه دي بلکې مکمل کنټرول یې زموږ تاسو په لاس کې دی. خو په دوی کې ځینې داسې والټونه هم شته چې کنټرول یې مکمل دی او شرکت یا ادارې تر کنټرول لاندې دی. په عموم کې دا والټونه په دوه برخو ویشل شوي دي چې یو ته کسټوډیل والټونه ویل کېږي او بل ته نان کسټوډیل والټس ویل کېږي. کسټوډیل هغه والټونه دي چې د کومې ځانګړې ادارې یا شرکت لخوا اداره کېږي یا کنټرول یې د هغو په لاس کې وي. ستاسو ځانګړې کی هم د دوی سره وي یا هم ستاسو لاګین او پاسورډ هم د دوی سره وي. او دغه والټونه د سنټرلایز والټونه هم ویل کېږي، یعنې د یو ځانګړې ادارې مرکز لخوا اداره کېدلی شي، لکه بانکونه، بانکي اپلیکیشنونه، زموږ د سیمه ییزې صرافۍ، همدارنګه ځینې کریپټو ایکسچینجونه لکه باینانس، وایبیټ، کوین بیس او دې ته ورته نور. دوهم قدم کې چې نان کسټوډیل والټونه دي. مخکې له دې چې دا تاسو ته معرفي کړم د ویډیو تر پایه پورې وګورئ. په اخر کې تاسو ته ډېر مهم پیغام لرم. نان کسټوډیل والټونه چې دي د هغه والټونه دي چې کنټرول یې مکمل زموږ تاسو په لاس کې دی، د هیڅ کومې ادارې یا هم شرکت لخوا نه کنټرولېږي بلکې د مکمل د پیسو واک اختیار له موږ سره دی. دغه والټونو ته ډیسنټرلایز والټونه ویل کېږي، یعنې هیڅ کوم ادارې یا مرکز پورې مربوط نه دي. د دوی عمومي مثالونه چې دي لکه ټرست والټ، میټا ماکس، سیفال، Afgcoin Wallet او دې ته ورته نور والټونه دي چې په دغو نومونو باندې جوړ شوي دي. اوس دلته مهمه پوښتنه دا ده چې موږ څنګه پوه شو آیا دغه والټ زما لپاره ډیسنټرلایز والټ دی، نان کسټوډیل والټ دی او که یا هم دغه زموږ لپاره یو سنټرلایز والټ دی. د ډیسنټرلایز والټونو پیژندنه ډېره اسانه ده. که تاسو غواړئ یو ډیسنټرلایز والټ وپیژنئ هغه باید د ځینې ځانګړتیاوې یا نښې ولري. د ټول نه مخکې کله چې تاسو په دغه اپلیکیشن کې والټ جوړوئ هغه باید تاسو نه لاګین، پاسورډ، ایمیل شی ونه غواړي، یعنې بې له پاسورډه بې له ایمیله باید تاسو دې ته داخل شئ. دوهم قدم کې دا راځي چې دغه والټ باید سیټ پریز ولري، سیکرټ کیورډز ولري، که 12 رقمي لغتونه وي یا هم 23 رقمي لغتونه وي. دریم قدم کې راځي دغه والټ باید سیکرټ کی هم ولري، یعنې یو ځانګړې کیلي ولري چې راتلونکي وخت تاسو پرې ریکور کولی شئ. نو په دغه دوه ځانګړتیاوو سره موږ کولی شو یو اپلیکیشن په بشپړ ډول په راتلونکي وخت کې ریکور کړو. یعنې دا ستاسو لپاره داسې مثال لري لکه تاسو د خپل کور کیلي کوم چې ستاسو سره ده، که دغه کیلي له تاسو سره وي بس ستاسو کور خوندي دی، مګر که د کیلي در نه ورکړل شو ستاسو کور هم هلته بند پاتې کېږي. په کور کې چې څومره شیان دي هغه هم بند درنه پاتې کېږي. او تر ټولو مهم پوینټ یې څلورم دی، هغه دا چې دا والټ باید سیټ پریز ریکوري ان ادر اپلیکیشن ولري، یعنې کم کیورډ چې تاسو په دغه اپلیکیشن کې کاروئ هغه باید په یو بل اپلیکیشن کې هم راخلاص شي. مثال په ډول تاسو په FG اپلیکیشن کې والټ جوړ کړ، په هغې کې تاسو ته 12 رقمي لغتونه درکول کېږي. اوس دا لغتونه باید په ټرست والټ، میټا ماسک کې د نړۍ په غټو والټونو کې راخلاص شي. دا په دې معنی که چېرته دغه اپلیکیشن خراب شي، سرور یې بند شي، اپلیکیشن د پلی سټور نه ډیلیټ شي، هغه د پښتنو په لهجه کې درته وایم تیکه تیکه زره زره شي، ختم شي، نو بیا هم ستاسو پیسې باید خوندي پاتې شي. یعنې که دا اپلیکیشن بیخي ختم شي تاسو سره خو 12 رقمي لغتونه شته، تاسو دغه لغتونه راواخلئ بل اپلیکیشن کې خلاص کړئ. په ټرست والټ کې، میټا ماسک کې، OKX والټ کې، سیفال داسې نور ډېر والټونه شته، په هغې کې راخلاصولی شئ. ستاسو پیسې بیا هم خوندي دي، شتمني بیا هم خوندي ده. پنځم قدم کې دا راځي چې که چېرته د پلیټفارم اپلیکیشن ولري باید اپلیکیشن په ګوګل پلی سټور باندې موجود وي، ځکه ګوګل پی سخت شرایط او قوانین لري. هغه هیڅ کله یو فیک اپلیکیشن ته اجازه نه ورکوي چې هلته بیا دای لیست شي یا هم هغه ځای کې دوی اجازه ورته ورکړي. په شپږم قدم کې دا راځي چې د اپلیکیشن باید تاسو په موبایل کې اضافي پرمیشن ونه غواړي، داسې اجازه در نه وانخلي چې هغه ستاسو لپاره خطر جوړېدلی شي. اوس اکثر ډیسنټرلایز والټونه چې دي تاسو نه د نوټیفیکیشن، همدارنګه د بایومټریک او یا هم د کیمرې پرمیشن غواړي. دا په دې په خاطر باندې ستاسو والټ خوندي وي، د ترانزیکشن لینک درته راشي، همدارنګه کیمرې پرمیشن دې لپاره غواړي تاسو هغه بارکوډ QR کوډ باندې سکین کړای شي چې د ټولې عام پرمیشن دي. که چېرته یو اپلیکیشن ټولې دا ځانګړتیا ولري دا په دې معنی چې دا زموږ تاسو لپاره یو خوندي ډیسنټرلایز
والټ په دې کې موږ دغه پیسې ساتلی شو. نو که تاسو غواړئ د ډیسنټرلایز اپلیکیشن په پیژندنه کې لا نور ډیپ معلومات ترلاسه کړئ، ژور معلومات ترلاسه دغه اپلیکیشن چې دی ځینې نورې ځانګړتیاوې هم ولري لکه سکیورټي ایوډیټ، یعنې یو مستقل امنیتي شرکت دغه والټ کوډ معاینه کوي. بل دا چې دغه والټ باید سترونګ انکریپټډ وي. انکریپټډ معنا دا چې دغه والټ کې کوم ستاسو کیورډز دا باید انکریپټ شوي وي. انکریپټ په دې معنا چې د ستاسو لغتونه باید په یو کوډینګ سیستم باندې بدل شوي وي. هغه دا چې که چېرته هیکر راځي ستاسو کوډ وغواړي د ولولي دته به کیورډ نه ښکاري، بلکې هغه په ځای به ګډوډ لغتونه ورته ښکاري، ګډوډ توري به ورته عددونه به ورته ښکاري چې دی ورباندې نه پوهېږي. بله ځانګړتیا دا ده چې دغه کوډ باید اوپن سورس وي، یعنې اوپن سورس کوډ د ځینې پلیټفارمونو ډیسنټرلایز والټونو کوډ اخیستل کېږي په ګیټ هب کې ایښودل کېږي. هلته چې کېښودل شي بیا اکثره کسان ویني همدارنګه تخنیکي ټیمونه هم لیدلی شي چې زموږ اپلیکیشن ته کوم خطر شته یا نه، دوی کولی شي د خطر مخنیوی هم وکړي. خو دغه ځانګړتیاوې اختیاري دي او اکثره موږ تاسو پورې اړه هم نه لري. دغه عموما د اپلیکیشن لپاره دی، چا چې اپلیکیشن جوړ کړی دی هغه خپل اپلیکیشن څومره خوندي ساتلی شي. نو ډیسنټرلایز والټونو لپاره یو ډېره مهمه جمله کارول کېږي، هغه دا چې ناټ یور کیز ناټ یور کریپټو. معنا دا که تاسو سره د خپل کیورډز نه وي نو کریپټو دې هم نشته. که کیورډ سره وي ستا سره سل فیصده والټ خوندي دی، هر ځای هر وخت یې راخلاصولی شي، ستا پیسې هم پکې هر وخت خوندي دي. نو راځو اوس اف جی اپلیکیشن ګورو چې آیا اف جی اپلیکیشن واقعا دا ټولې ځانګړتیاوې لري یا نه لري. که چېرته یې لري خو زموږ تاسو لپاره ډېر خوندي او ډیسنټرلایز اپلیکیشن دی، او که یې نه لري نو زموږ تاسو لپاره بیا چې دی خوندي اپلیکیشن نه دی. خو دغه نه مخکې ځینې مهم پوښتنې کېدای چې ستاسو په ذهن کې راوګرځي، هغه دا چې تاسو به فکر کوئ چې دغه اپلیکیشن خو هم د یو چا یو ځانګړي کس یا شرکت لخوا جوړ شوی دی، هغه د اپلیکیشن تر شا ناست دی، په اپلیکیشن کې ډیولپینګ کوي، هغه اپلیکیشن کې پرمختګ راولي، موږ ته نوې ځانګړتیاوې اډ کوي. نو آیا دغه زموږ پیسې بیا د دوی په لاس کې نه دي؟ د دې ځواب دا چې هو اپلیکیشن د یو ځانګړي شرکت یا کس لخوا کنټرولېږي، دوی په اپلیکیشن باندې کنټرول لري، مګر دوی زموږ په پیسو باندې کنټرول نه لري. د موږ پیسو کنټرول یې موږ ته راکړی دی، زموږ په واک کې دی، ځکه 12 رقمي لغتونه چې کوم دوی راکړي دي هغه سیستم ته معلومات نه کېږي چې د څه ډول لغتونه دلته موږ ورکړي دي، یعنې په دې باندې دوی هېڅ کله نشي پوهېدلی. اوس به تاسو فکر وکړئ چې ته دومره خو زحمت او خواري ویستل د اپلیکیشن جوړ کړی دی، دغه اپلیکیشن بیا ګټه دغه لپاره څه شوه؟ دا مهمه پوښتنه ده. اپلیکیشن د دې لپاره هم مستقیمه او هم غیر مستقیمه ګټه لري. مستقیمه په دې مطلب چې د فیسونو نه ګټه اخلي، هم د ترانزیکشن فیس، هم د سواب فیس، همدارنګه د سټیکینګ فیس او ورته نور. که چېرته خپل کوین جوړ کړی هغه هم د دغه لارې ښه پرمختګ ورکولی شي، وده ورکولی شي. او بل غیر مستقیمه ګټې دوی کولی شي ایکوسیستم له لارې ګټه وکړي، خپل ځانګړې کمیونټي جوړه کړي، خپل برانډ جوړ کړي، دغه لارې نور ګټه هم ترلاسه کولی شي. نو اوس راځو د Afgcoin Wallet په طرف باندې راځي چې دا هم په لنډ ډول تحلیل کوو، د دغه ځانګړتیاوې هم وګورو. د هر څه نه مخکې تاسو لاړ شئ ګوګل پلی سټور کې سرچ وکړئ، تاسو ته دغه اپلیکیشن په لومړي سرچ کې راشي. یوازې اپلیکیشن نه، یوازې والټ اپلیکیشن نه، بلکې تاسو لاندې وګورئ د اف جی اپلیکیشن هم راځي، اف جی ایکسچینج هم راځي چې په لنډ وخت کې هغه هم را روان دی، او تاسو به انشاءالله په هغه باندې هم یو مکمله ویډیو جوړوم. نو کله چې تاسو دلته وګورئ تر ټولو مهمه او غټه ځانګړتیا دا چې دغه اپلیکیشن په دې لنډ وخت کې ډېر کم ورځې کې چې راغلی 1000 کسانو ډاونلوډ کړی دی. او جالبه خو لا پکې دا ده چې تر اوسه پورې په پلی سټور کې 15 ستوري اخیستي. دا ستوري د پروژې په واک اختیار کړي، دا زموږ تاسو په واک اختیار کړي دي، ځکه پلی سټور وایي تاسو د اپلیکیشن څنګه تاسو ارزوي ښه ده یا نه ده، تاسو آزادانه کمنټ ورباندې کولی شئ. دا زموږ تاسو لپاره یو غوره ځانګړتیا ده. او نور ځانګړتیاوې دا چې کله تاسو اپلیکیشن راخلاص کړئ راځئ چې تاسو ته هغه هم ټولې په سکرین باندې وښیم. همدارنګه دغه اپلیکیشن د استعمال طریقه هم تاسو ته وښیم. نو کله چې تاسو د اف جی اپلیکیشن انسټال کړل نو بیا به راشئ په اوپن باندې کلیک واخلئ. نو کله چې هم په اوپن باندې ورته کلیک واخیسته تاسو ته داسې صفحه راخلاص شي. نو موږ قدم په قدم هر څه ګورو چې آیا اف جی اپلیکیشن واقعا یو ډیسنټرلایز والټ ده یا نه ده. راشئ په نیکسټ باندې ورته کلیک وکړئ، بیا نیکسټ او دلته به تاسو یو پین کوډ ولیکئ. اول سر کې تاسو یو پین کوډ غواړئ، څلور نسب پین کوډ به ولیکئ، څلور ده. کله مو چې ولیکئ به تاسو ته دغه یو صفحه راځي. تاسو په ښکاري په لومړۍ صفحه باندې موږ ته یو خبرتیا راغله وایي خپل والټ بیک اپ مو واخلئ. دلته تاسو ته ښکاري وایي د خپل والټ بیک اپ مو واخلئ، په دې معنی چې تاسو خپل والټ بیک اپ کوئ. تاسو خو موږ په دغه والټ ته تر اوسه پورې په مونه ایمیل او پاسورډ نه غوښتل تاسو په ایمیل او پاسورډ سره لګین شي. دا معنی چې لومړی ځانګړتیا بالکل سم ده، لومړی نه راشي په بیک اپ باندې ورته کلیک وکړئ. بیک اپ باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته وایي چې موږ تاسو ته سیکریټ پریز درکو یا سیټ پریز درکو. که تاسو نه هغه ورک شول معنی والټ مو منځ شي، که در سره او بیا والټ ریکور کول شي. دغه اګری باندې کلیک وکړئ، په کنټینیو کلیک وکړئ. ګوره موږ ته لغتونه راکول شول، خو دلته یو خبر دا ده چې دغه ځای باندې سکرین تور راځي، بل موبایل نه سکرین ریکارډ ویډیو فایل کړی دی، تاسو ته ښکاري دغه والټ موږ ته راکول شو. دا خو بیا د والټ ډیلیټ کوم احتمالي جوړ کړی دی موقتی وخت لپاره. دلته په کافي باندې کلیک وکړئ، دا والټ په تاسو ځان سره سیو کړئ، دا کیورډز به سیو کړئ. موږ ګورو هر څه دلته تاسو ته ښکاري
I wrote it down verify په دغه چې کلیک وکړئ تاسو نه یو ازموینه اخلي دغه ټیسټر نه اخلي چې تاسو واقعیت دغه والټ ریکور کړی دی کنه کافي کړی دی کنه درته وایي دریم لغت ولیکئ شپږم لغت ولیکئ د خپل سیکرټ پیریز چې تاسو درکول شي دغه نوم لغت اتم د سینهم او تر یو لسم پورې دا به تاسو نه ازموینه واخلي د اوس لپاره زه دغه پروسه چې دا سکیپ کوم راځو د لومړی پروسه خوران شو او اوس راځو وګورو چې آیا دغه واقعا سیکرټ کی هم لري کنه لري راشه په دلته والټ اکاونټ باندې پروفایل باندې وته کلیک وکړئ دلته پورته برخه والټ خاري په دغه کلیک وکړئ تاسو دلته ښکاري چې دوی تاسو ته په دغه برخه کې خپل لیدل شي چې سیټ پریز خو حالت موږ تاسو ته هم لري پرایویټ کی هم لري نو درې لومړی برخه بالکل ډن شوی په دې معنی چې اف جی اپلیکیشن واقعا یو ډیسنټرلایز والټ ده او بل مهمه ځانګړتیا دا پات شو چې باید دا اپلیکیشن په بل والټ کې راخلاشي کوم کی ورډ سیمو کاپیکل باید په ټرس والټ میټا ماسک کې هم راخلاشي زه به د غوډ لجمه څخه یوازې ټرس والټ کې تاسو خم چې واقعیت کار کوي نه کوي ټرس والټ کې تاسو راشي دلته مخکې والټ راخلاص کړئ په دغه باندې ورته کلیک وکړئ دلته به تاسو برخه راځي مخ کې والټونه اټ کړی دي په اډ والټ باندې ورته کلیک وکړئ په ټرست والټ نړۍ لومړی تر ټولو غټ والټ ده نو دلته براشي کریټ والټ موږ جوړو ورته چې مخکې څه والټ لرم په دلته لاندې اډ والټ باندې کلیک کوم دلته تاسو دوه اپشن راځي ګوره ډیر اپشن نور پکې د خو موږ د ریسټور لپاره یو سیکرټ پریز دی بل پرایویټ کی ده موږ د دوه لپاره خلاصول شو زه ورته چې سیکرټ پریز باندې خلاصوم نو دلته دغه درې برخه ټیک مارک کوم که چېرته سکرین ریکارډ تو راغی زه به د بل موبایل نه ورته ویډیو چالان کوم دلته به تاسو راشي په ملټي کوین والټ باندې ورته کلیک وکړئ اوس به تاسو هغه 12 رقمي لغتونه چې موږ ټرس والټ نه راخیستو دلته به او به اف جی کوین والټ نه راخیستو هغه به والیکم په ریسټور باندې ورته کلیک کوم ګورئ ټرس والټ کې زموږ والټ چې دا اوس راخلاصيږي بالکل تاسو ښکاری زموږ والټ 100% راخلاص شو اوس تاسو ولید چې موږ والټ پیدا شو دلته ان هغه والټ چې موږ په اف جی کوین کې جوړ کړو دلته هم راخلاص شو دا په دې معنی چې والټ په دې کې 100% سکیور دی نه والټ موږ دا پروسه هم ډن شو اوس راځو دوه نور برخه هم ګورو د اف جی والټ چا رښتیا هغه کار کوي نه کوي لومړی دا چې په ګوګل پلی سٹور خو موجود هغه هم مختصر د اوس به وګورو چې اضافي پرمیشن خو موږ نه غواړي راځي په اپلیکیشن اباوت ته لاړ شو دلته به تاسو خو نوټیفیکیشن دا خو غواړي موږ نه او بل دا چې پرمیشن ته براشو پرمیشن کې موږ دوه پرمیشن غواړي ګورئ یو د نوټیفیکیشن دی که تاسو یو چاته پیسې لګي دوی درته لګي تاسو خبرتیا باید راشي عادي نورمال دا بل د کیمرې ده کیمرې یعنی کچر تاسو غړی یو چا د کیو آر کوډ بارکوډ سکین کې د غلط لپاره بیا دغه کیمرې ته ضرورت پرېږي یعنی اضافي پرمیشن هم موږ نه غواړي دا په دې معنی چې 100% زموږ تاسو لپاره محفوظ اپلیکیشن ده نو که چارته تاسو غواړئ دغه ته اوس پیسې اټ کړئ لومړی خو تاسو خپل والټ سکیور کړئ هغه پرایویټ کې چې کوم دغه ځان سیو کړئ په بشپړ توګه سیو کړئ خو بیا هم تاسو هغه سیو کولای شئ نو دلته تاسو ته ریسیو برخه کاری ریسیو باندې چې کله تاسو کلیک ورته واخلئ نو دلته تاسو چې کم کوین تاسو ډیپوزټ کوئ بی ان بی یو اس ټی ټی یو اس ټی سی ټول د بی ان بی پر بلاک چین باندې دلته راشي یو اس ټی ټی باندې ورته کلیک واخلئ اف جی نور چې تاسو غواړئ دغه بارکوډ تاسو درکول کیږي او دلته تاسو دغه ادرس درکول کیږي دا ادرس به تاسو راواخلئ دغه ځای نه په کافي واخلئ شیر کولای هم شي کافي مو کړ بل چته ولګي د باینانس نور تاسو ورته پیسې را لګولای شئ یو خبره ده او بل چې تاسو غواړئ خپل پیسې بل چته ورګل تر شي په دغه سین برخه باندې ورته کلیک وکړئ کله چې سین باندې کلیک وکړئ ته کوم کوین لګي مثلا یو اس ټی ټی زه غواړم لګم په یو اس ټی ټی باندې کلیک وکړئ دلته تاسو هغه ادرس چې کوم راخیسته دلته واخلئ هغه پیسټ کړئ کله چې پیسټ کړ به تاسو دلته اماونت ولیکئ څومره اماونت غواړئ مثلا زه سل غواړم ولیکم دلته په ماکس باندې چې کلیک وکړئ به ټول لګلای شي خو موږ دغه حساب نو په دې طریقې سره تاسو ته وایي چې دغه کې تاسو نه دومره نتورک فی ګرځول کیږي فیس یا ګاز فیس تاسو نه ګرځول کیږي تاسو باید لږ اندازه بین هم په دغه والټ کې ورته اول نه ولرئ په نیکسټ باندې ورته کلیک وکړئ تاسو ترانزیکشن به اتومات صرف په پین کوډ سره تایید کړئ تاسو لګل شي بل دا چې آیا په دې اپلیکیشن کې سکیورټي کوم شته کنه شته راشي په پروفایل باندې ورته کلیک وکړئ دلته تاسو سکیورټي برخه راځي په دغه چې کله کلیک واخلئ یو خدای چې موږ پین کوډ هم لرو بل دا چې تاسو د ښکاری موږ خپل بایومټریک فعالولای شو یعنی خپل فیس لاک فینګر لاک پین لاک دا ور باندې فعالولای شو په دې طریقې سره بیا زموږ والټ هم سکیور کېدل شي لا نور هم نو دا په دې معنی چې یو بشپړ ډیسنټرلایز والټ دی نو په اخر کې یو کوښښ غوښتنه دا چې تاسو دغه ویډیو مکمل وګټله او ان شاء الله په دې یقیني شوی چې دا والټ یو ډیسنټرلایز والټ دی نو غوښتنه مې دا کوله چې تاسو په کریپټو نور والټ کې پیسې ساتل کې په ټرست والټ میټا ماسک ټوکن پاکټ یا نور والټونو کې خپل پیسې ساتئ
نو غوره به دا وي چې تاسو د خپل پیسې Afgcoin Wallet ته انتقال کړئ. ولې ځکه چې له یو خو به تاسو د یو افغان ورور سره مرسته کړې وي او له بلې خوا به تاسو د افغان پروژې په پرمختګ کې هم مرسته کړې وي. ستاسو په وجه کېدلی شي دغه پروژه ډېر پرمختګ وکړي، یعنې دغه اپلیکیشن په ټوله نړۍ کې مشهوره شي. که چېرته دا اپلیکیشن په ټوله نړۍ کې ښه پرمختګ وکړي بیا هم د افغانستان نوم روښانه کېږي په ټوله نړۍ کې. ولې خلک چې نوم اخلي دوی ذهن ته حتما دا خبره راځي چې دا یو افغاني اپلیکیشن دی، د افغانانو لخوا جوړ شوی دی. لکه موږ باینانس چې د چینایانو لخوا جوړ شوی دی، یعنې د ټول چین نوم یې روښانه کړی دی. همدا قسم د یو اپلیکیشن یو ایکسچینج کولی شي د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې روښانه کړي. نو دا ویډیو که بیا هم تاسو په کوم برخه کې شک لرئ کولی شئ خپله ریسرچ وکړئ. زه په چا باندې فشار نه راوړم. که زما په تحلیل باندې باور نه لرئ لاړ شئ یو AI ټولز نه پوښتنه وکړئ چې یو ډیسنټرلایز والټ کومې ځانګړتیاوې لري. مننه، ښه وختونه په کې شپې ولرئ.